ها اوس راځو او د انسان د بدن په یو عضو باندې چې آی ورته ویل شي مطلب سترګه د انسان د بدن د سترګه چې کوم د په دې بحث کوو سنسري ارګن هم دی مطلب حسي غړی دی په دې باندې به بحث کوو ګوري دا سترګه چې کوم دی موږ تاسو یې صحیح ده یو برخه موږ وینو صحیح ده مخکې چې کوم ښکاري موږ ته دا موږ یو برخه وینو نور چې دا شپږ حصې دي د یو برخه موږ وینو نور شاته 15% یا 80% زده کړه موږ د سترګې په واسطه باندې کړې ده او د دې دومره تیز مسلز دي عضلات دي چې د سکند په سلمه حصہ کې دوی څه شي کوي حرکت کوي خلک څه وي د سترګې رپ کنه سترګې رپ کې لاړ او بیرته راغی کنه نو د دې دومره تیز مسلز دي راځو اوس د سترګې په دې جوړښت باندې بحث کوو سترګه چې کوم ده عموما د 3 لایرز د 3 طبقو نه جوړ ده یو چې کوم دی هغه د سکلیروټیک لایر صحیح ده یا دې ته سکلیرا هم وایي ښه سکلیرا ورته وایي یا سکلیروټیک لایر ورته وایي صحیح یو شی سکلیروټیک لایر ګوري دا سکلیروټیک لایر څه دی سکلیروټیک لایر دا اوټر موست پارت دی د سترګې دا بار طبقه څه ده بار دقه ته وایي سکلیروټیک لایر مطلب دا څه شی دی اوټر موست پارت دی اوټر موست پارت دی نو دا کومه برخه ده اوټر موست مطلب تر ټولو بهرنۍ برخه ده اوس په دې کې تاسو وګورئ د سترګې دا سپین تاسو وینئ دا سپین وایټش ایریا دا سپین دقه ته ویل شي کارنیا څه شي کارنیا څه ته ویل شي د سترګې دا سپین ساده بیا په دې کې چې کوم دی دا غټ تورګاټی دی سپینو نه بعد غټ تورګاټی راځي دې ته ویل شي آیرس صحیح ده دا عموما رنګي ها دې ته چې وایي آیرس او په دې کې کوم رنګونه راتلی شي تور راتلی شي آسماني راتلی شي دغسې شین راتلی شي شین ټغ چې موږ ورته وایو چا سترګې شنې که نه شین ټغ دغسې ودي راتلی شي که نه ماته ویلي او نسواري رنګ یې شانتې خړ چې کوم وي هغه هم راتلی شي نو ګورئ سپینه برخه چې کوم ده د سترګې کارنیا شوله بیا غټ تورګاټی څه شو آیرس شو د دې غټ تورګاټي نه بعد وړوکی تورګاټی راځي صحیح ده غټ تورګاټي نه بعد وړوکی تورګاټی راځي او هغې کې یو سوری دی هغې سوري ته وایي پیوپل څه شی مطلب کسی موږ ورته پښتو کې کسی وایي سپینه برخه کارنیا بیا پسې غټ تورګاټی آیرس وړوکی تورګاټی چې کوم دی هغه سوری پکې دی هغې ته پیوپل وایي صحیح ده اوس دا آیرس او پیوپل چې کوم دی آیرس او پیوپل دا دواړه یو ځای په شریکه د رڼا اماونټ کنټرولوي د لایټ د رڼا صحیح ده د دې مقدار کنټرولوي څنګه کنټرولوي ګورئ تاسو به کله شیشه راخیستي یا راواخلئ صحیح ده شیشه راواخلئ او نور ساحه کې لکه رڼا دی که نه هغلته د خپلې سترګې ته وګورئ په هغې ټایم کې چې کوي دا پیوپل چې موږ ویل دا سوری وړوکی تورګاټی دا راوړوکی شي ولې هغلته چې کوم دی ضرورت دی کمې رڼا ته څنګه کمې رڼا ته د دې لپاره چې سترګې حجرات تخریب نه کړي نو دا پیوپل چې دا سوری دا راوړوکی شي همدغه شیشه راواخلئ د تاسو سوري ساحه کې مطلب هلته رڼا ډېره نه وي نو سترګې مخ ونیسئ سترګې راپکې ګورئ دا پیوپل چې کوم موږ ویلې دا وړوکی تورګاټی په دې کې دا سوری پیوپل کسی دا بیا څنګه شي دا غټ شي ځکه هلته سترګې چې کومي د عکس د ښه جوړېدو دپاره بیا څه شی وشي هلته رڼا ته زیات ضرورت وي نو ځکه د پیوپل چې کوم شي غټ شي په زیات مقدار سره رڼا داخل شي او عکس ښه جوړ شي عکس په ریټینا کې جوړېږي هغه باندې هم بحث وکړو ښه نو آیرس او پیوپل څه شی کوي د رڼا مقدار کنټرولوي اوټر موست لایر دی ټول نه بار طبقه ده سپینه برخه چې کوم ده د سترګې کارنیا ده غټ تورګاټي له ویلی شي آیرس رنګه برخه ده قسمه قسم رنګونه کیدای شي او پیوپل چې کوم دی دا وړوکی تورګاټی هغه سوری دی او دوی دواړه په شریکه سره د رڼا مقدار کنټرولوي ښه زه به تاسو یو مثال درکړم تاسو کله د شپې د سهار ټایم کې چې کله تاسو ودئ پلار درله راشي جګ شه پاڅه مونځ مې هم تر اوسه نه دی کړی څنګه ته تر اوسه ودئ هغه جمع نه هم راغلی یکدم در باندې دا لیټ هم ولګي چې لیټ څنګه ولګوي او ته دا سترګې داسې داسې کوې لاس هم ورته ونیسي یا کمپله واچوې که نه پټېږي وجه څه هغلته مخکې نه تیاری دا پیوپل چې کوم وي دا سوری دا غټ شوي زیات مقدار سره رڼا دننوځي چې एकदम دا لیټ ولګېږي که نه نو دلته چې کوم وي دا رڼا زیاته راشي سترګې حجرات تخریبوي نو ته چې کوم وي د دفاع دپاره د لاس داسې کړي یا څه شی ورته ونیسي خو لږ ساعت بعد چې کوم وي دا آیرس او دا دغه چې کوم وي دا پیوپل دا راوړوکی شي دا سوری راوړوکی شي دا چې کله وړوکی شي بیا په مناسب مقدار سره څنګه شي رڼا داخل ته ځي عکس ښه جوړېږي صحیح ده دا یو مثال و ښه بل لایر چې کوم دی دا خو سکلیروټیک لایر شو یا سکلیرا ورته ویلی شي بل کوروید لایر دی څه شی دی کوروید لایر ګوره دا کوروید لایر چې کوم دی دا منځنۍ برخه ده میډل لایر ده صحیح میډل لایر دی تاسو دلته وګورئ دا د یوه سترګه صحیح ده دا څه شی دی سترګه ده او په دې سترګه کې چې کوم دی دا شین لایر د دې تور نه مخکې چې ما مخکې رسم کړی دی دا شین لایر چې کوم شو هغه سکلیروټیک لایر شو او دا اوس چې کوم تور لایر زه رسمومه دا تور خط باندې چې زه رسم کومه دا چې کوم دی دا شو کوروید لایر نو مقصد دا شو چې دا میډل لایر دی دا کوم لایر دی میډل لایر دی دا بار شنه چې کوم شوله دا سکلیروټیک لایر شو او کوروید لایر څه شو دا تور منځ کې نو دا څه شو میډل لایر دی په دې کې چې کوم دی بیا دې ته چې کوم دی په خپله واسکولر لایر ویلی شي واسکولر لایر مطلب دا چې په دې کې به بلډ ویزلز څه شی وي بلډ ویزلز پېژنئ د وینې رګونه په دې کې به څه شی د وینې رګونه د انسان په بدن کې چې چاته ژوندی عضو وي هغې ته د وینې رګونه ورکوي ولې هغې ته د اکسیجن ضرورت وي دغسې غذایي موادو ضرورت وي هغې مه غذایات بېرته راوړي دا وینه
صحیح ده. نو سترګه چې کوم دی ژوندۍ ده، 80% ته زده کړه کې د سترګې رپ مطلب تیز حرکت، دومره تیز مسلز دي، خو به څه انرژي ته خوراک ته ضرورت لري که نو. نو دا وینه چې کوم ده دلته بلډ ویزلز دي، وینه راځي، وینه کې څه شی د دې لپاره د سترګې لپاره په وینه کې څه شی اکسیجن او دغسې بل شی ګلوکوز څه شی C6H12 او 6. نو په دې کې څه شی ګلوکوز او اکسیجن دا ورته راوړي. مقصد د دې لایر دا دی، ګوره عموما په دې MCQ کې راځي ویسکولر لایر چې کوم دی صحیح ده، هغه لایر، هغه طبقه، هغه برخه د سترګې چې په هغې کې بلډ ویزلز یا د وینې رګونه کوم لایر دی، هغه کوروید لایر صحیح ده. او بیا بل هم پکې راتلی شي که نه، خلک مختلف قسمه سوالونه جوړوي چې د سترګې نرشمنټ کوي هغه کوم لایر دی، مطلب سترګې ته غذایي مواد ورکوي هغه کوروید لایر دی. ښه بل راځو موږ وایو هغه ریټینا صحیح ده، ریټینا یا ریټینل لایر صحیح ده، ریټینل لایر به موږ ورته وایو، ریټینل لایر یو شی. ها ګورئ دا چې کوم دی دا انرموست پارټ دی. څه شی دی؟ انرموست. ګورئ دا شین خط چې کوم شو سکلیروټیک لایر شو، دا تور خط چې کوم شو کوروید لایر شو، منځنی شو. بیا داخل طرف ته چې کوم دی د ټولو نه داخل طرف ته هغه څه شی دی؟ هغه به موږ سره شي ریټینا صحیح ده، هغه به موږ سره ریټینل لایر شي یا ریټینا صحیح ده. دا څه شی شو؟ انرموست دی، مطلب د ټولو نه داخل طرف ته، انرموست د ټولو نه داخل طرف ته لایر چې کوم دی هغه ریټینا ده. او دا چې کوم دی عموما نروس لایر ده. څنګه ده؟ نروس لایر ده. په دې کې څه شی؟ نیورونونه دي، نروس لایر. ګورئ عصبي برخه ده که نه، طبقه ده، په دې کې اعصاب راغلي صحیح ده، رشتې راغلي، عصبي رشتې راغلي، د نیورونونو نه جوړ شوي. ګورئ د زړه نه ستاسو دا سترګه چې کوم ده دا واخلي تصویر، څه شی وشي؟ تصویر واخلي. او چې دا تصویر واخلي بیا موږ وایو اپټیک نرو، هغې په واسطه باندې دا تصویر لاړ شي دماغو ته او هغه پرې څه شی کوي؟ انالایز کوي، تحلیل پرې کوي. ښه نو انرموست لایر شو تر ټولو داخل طرف ته، نروس لایر دا مطلب نیورونونه پکې شامل دي. او دا چې کوم دی دوه قسمه حجرات څه شی لري؟ سیلز چې کوم دي د دې لایر دوه قسمه حجرات لري، یو ته ویلی شي راډز څه شی او بل یې کانز صحیح ده. راډز چې کوم دي دا موږ ته د شي د یو جسم د یو شي شیپ ښیي، او کانز چې کوم دي هغې موږ ته ایګزیکټ کلر ښیي، دقیق کلر یې موږ ته وایي. فرض کوي دا دی د میک کاټن، په دې باندې چې کله زما نظر پرېوځي صحیح ده، نو بیا دا راز په ریټینا کې تصویر جوړ شي. راډز حجرات چې کوم دي هغه ما ته وایي مقابي شکل لري، دا دوه ځولې سره مساوي دي، دا دوه. خو دا کانز حجرات بیا زما ذهن ته داسې وایي تحلیل کې که نه، هغوی خو ورته کلر مشخص کړي چې بیک ګراونډ یې سپین دی، دغسې د مایک کلر چې کوم رسم شوی دی د دې دپاره عکس چې کوم دی هغه تور دی، موبایل هم چې کوم دی داسې تور شانتې دی، دننه پکې تصویر دی، وای فای آیکن نه دی، خو وای فای آیکن بیک ګراونډ چې کوم دی هغه داسې بلو شانتې دی. نو دا کلر چې کوم دی هغه موږ ته وښیي څوک؟ کانز موږ ته وښیي. ښه اوس موږ چې کوم دی بله خبره دا د ټولو نه ضرور دا ده چې په دې ریټینا کې څه شی جوړېږي؟ امیج جوړېږي. څه شی جوړېږي؟ امیج، مطلب تصویر چې کوم دی دا موږ تاسو څه وینو هغه په ریټینا باندې کېږي صحیح ده. ګورئ موږ ویلي که نه چې دا ریټینا څه شی دی؟ انرموست لایر دی صحیح ده. څه شی دی؟ انرموست لایر دی. دا د ریټینا شوله صحیح ده. دا به زه داسې لږ ډبل شانتې رسم کړم، لږ غټ صحیح ده. فرض کړئ دا د ریټینا لایر شو صحیح ده، د ریټینا طبقه څه شوله؟ دغه شو. اوس دلته لینز دي که نه، هغې باندې مو اوس بحث کوو. خو کله چې موږ او تاسو یو جسم وینو هغې نه رڼا راشي زموږ په سترګو ولګېږي، نو دا څنګه راشي؟ ډایرکټ دلته چې په ریټینا باندې ولګېږي نو دا تصویر بیا جوړ شي. یو ځای دی هغه میکولا ورته وایي یا میکولر یلو سپاټ دی که نه، په هغې کې امیجز جوړېږي صحیح ده، تصویرونه جوړېږي. بیا په دې هغې کې چې کوم دی ریټینا کې بل ځای دی هغې ته ویلی شي فویا. څه شي؟ فویا. دا فویا څه ده؟ په دې کې دا تصویر د ټولو نه واضحه ښکاري، ښه جوړېږي. یو شي ته مخامخ رډ رډ ګوري خو تصویر ښه جوړېږي که نه، نو هغه تصویر چې کوم دی هغه پر فویا باندې جوړېږي، په ریټینا کې فویا. دا یو ځای دی. بیا بل یو ځای دی هغې ته ویلی شي بلینډ سپاټ. څه شی؟ بلینډ سپاټ. بلینډ مطلب روڼ او سپاټ ویلی شي ځای ته. دا هغه ځای دی چې هغلته تصویر نه جوړېږي خو ډېر واضحه شانتې نه وي صحیح ده. دلته تاسو ګورئ راغله رڼا زموږ ستاسو سترګو ته، په ریټینا کې څه شی وشو؟ فرض کړئ دا فویا ده صحیح ده. څه شی دی؟ فویا ده. دلته ښایسته تصویر جوړ شو واضحه. اوس بلینډ سپاټ چې کوم دی هغه دا دی. ښه دا چې کوم دی دا اپټیک نرو دی. اپټیک نرو مطلب هغه نرو دی، اپټیک لیدونکي ته وایي ښه، او نرو چې کوم دی عصبي رشته، دا هغه رشته ده چې دا اعصابو نه تللې ده، مطلب د اعصابو نه راغلې ده سترګو ته، تصویر واخلي اعصابو د انالایز دپاره تحلیل دپاره ووسي. ها نو دا چې کوم فویا باندې ولګېد ښه روغ جوړ شو. خو که چېرته دا رڼا راغله او په دې ځای باندې ولګېدله، په دې اپټیک نرو باندې بلینډ سپاټ چې کوم ورته موږ وویلي، نو دلته څه شی وشي؟ دلته د بیا د تصویر سم نه ښکاري. فرض کوئ که نه امتحان کې ناست دي صحیح ده، اگزامینر راغی، څه شی راغی؟ اگزامینر هم راغی، انسپکشن والا هم راغی، نظارت والا دا ټول راغله صحیح ده، ممتحن او ممیز دا ټوله ډله راغله. او تا چې کوم دی موبایل راایستی دی څه شی کې نقل کې ته چې ګورې که نه د سیټ کې ګورې د سترګو کونجونو کې ګورې چې څوک را روان خو دی پته درته ولګي چې څوک را روان دي، خو تصویر خو واضح تاله نه ښکاري که نه چې کوم یو دی؟ اگزامینر دی، انسپکشن والا دی که نه څوک دی؟
نو دقلته دا تصویر په بلند سپاټ کې جوړ شوی او که داسې مخ ورواړې او دا خو هغه استاد دی مړه نقل باندې څه نه وایي ځای کوئ نقل کوئ نو هغلته چې کوم وي دا تصویر په فویا باندې جوړ شي څه شی وشي فویا باندې جوړ شي دلته خو ما دغه راوړي ګل مڼې راوړې وي دا موږ ته څه نه وایي ښه نو دا څه شی شي فویا باندې تصویر واضحه جوړیږي او بلند سپاټ باندې چې کوم دی تصویر لکه ښه نه جوړیږي بل په دې کې چې کوم دی لینز دی زموږ او ستاسو د سترګو کې څه شی دی لینز دی فرض کوي دغلته چې کوم دی زموږ او ستاسو د سترګو لینز دی همدلته یي ښه دا چې کوم شو دا لینز شو او زموږ او ستاسو په سترګو کې چې کوم دی هغه کنویکس لینز دی ښه کنویکس لینز دی دا زموږ او ستاسو لینز دی او دا لینز چې کوم دی لینز دا کنویکس لینز دی اوس زه تاسو په دې پوهیږم چې دا کنویکس څه مطلب فزیکس به مو ویلي فزیکس صحیح ده کنویکس لینز چې کوم دی کنویکس عدسیه هغه داسې ګورئ داسې د دوی دا سرونه چې کوم یو شان یو د خېټې بار راوځي ګوري رڼا راغله په دې لینز باندې ولګېدله صحیح ده لایټ په لینز باندې ولګي بیا دا لینز څه شي کوي دا ټوله رڼا څنګه کی راټوله کی یو ځای ته راټولوي او په کوم ځای کې چې دې رڼاګانو تقاطع وکړله یو بل کټ کړ نو عقل ته تصویر جوړ شي دلته څه شی وشو زموږ او ستاسو سترګو مطلب یو څه مو ولیده د هغې نه رڼا راغله زموږ سترګو ته دا لینز چې کوم دی لینز صحیح ده دا لینز څه شی وکړي دا چې کوم دا رڼاګان دا رڼا دا راټوله کړي صحیح ده دا څه شی کوي دا راټوله کړي یو ځای ته راټوله کړي چې کوم ځای کې دې تقاطع وکړله یو بل یې کټ کړ نو هغلته تصویر جوړېږي په رټینه باندې دوی یو بل کټ کړي نارمل لینز رټینه باندې دوی یو بل کټ کړي هغه ځای کې تصویر جوړ شي موږ مخکې ویلي موږ یو څه شی ولیده زموږ لینز چې کوم هغه راټول کړه دا رڼاګانې دا لایټ نو چېرته چې کوم ځای کې تقاطع وشوله د دوی تقاطع مطلب یو بل کټ کړه دې رڼاګانو په رټینه کې زموږ ستاسو تصویر په رټینه باندې ښایسته نارمل جوړ شو بل چې کوم دی هغه موږ سره کنکیو لینز دی کنکیو صحیح ده کنکیو لینز صحیح ده دا داسې دا څنګه دی د دې دا خېټه داسې ورننوتې شان څنګه خېټه داسې ورننوتې او دا سرونه چې کوم یو اندازې سي په دې باندې چې کله دا لغه ولګي چې کیږي ښه په همدې باندې دا فرض کړئ دی لیټ صحیح ده رڼا ده مطلب بجلي ده یو شی دی څه شی دی لایټ سورس دی صحیح ده دې چې کوم دی د دې ځای نه رڼا ورغله نو خوره شوله دې لینز ته ورغله نو بیا څه شی وشي دا لینز څه شی کوي دا د رڼا څنګه کوي خوره یې کوي صحیح ده دا یې راټولوي نه د هغه خلاف دی دا یې څنګه کوي خوره کوي د رڼا څنګه کوي خوره کوي نو زموږ ستاسو په سترګو کې چې کوم دی هغه کنویکس لینز دی صحیح ده ستاسو د لینز ته وګورئ دا اوس څه پروت دی دا په چا نیولې په دې سترګه کې څنګه ځای په ځای شوی دی ګورئ دا لینز چې کوم دی دا د مسلز صحیح ده د عضلاتو په واسطه باندې او بل چې کوم دی د لیګامنټس په ترو باندې صحیح ده د عضلاتو او لیګامنټس په ترو باندې دا نیول شوی دی ټیک شوی دی دلته مسل چې کوم دی په هغې کې سیلیري مسلز دي صحیح ده سیلیري مسلز او لیګامنټس په دې کې دي هغه دي سسپنسري لیګامنټس صحیح ده سسپنسري په دې به بیا ډیټیل سره بحث وکړو په نټ کې صحیح ده سیلیري مسل چې کوم دی هغه شپږ دانې دي او څوک یو طرف کش کوي څوک بل طرف په دې به بیا ښه ډیټیل سره بحث کوو صحیح دی نټ کې یا د خیره بل کوم لیکچر چې موږ ریکارډ کوو ښه اوس راځو دا چې کوم د سیلیري مسل او سسپنسري لیګامنټ په واسطه باندې څنګه شو موږ وتاړو په دې سترګه کې ځای په ځای شو اوس په دې سترګه کې چې کوم دی اوبه دي تاسو به لیدلي قربانۍ کې نو ګورئ د لینز نه مخکې چې کومې اوبه دي هغې ته ویلی شي ایکویس هیومر صحیح ده ایکویس هیومر او بل چې کوم دی د لینز نه شاته د دې ساحه کې دې ته ویلی شي ویټریس هیومر صحیح ده ویټریس هیومر دا لینز چې کوم دی د لرې شیانو د لیدلو لپاره ایسته کش شي صحیح ده یو شی لري هغې د لیدلو لپاره دا لینز چې کوم دی د لیګامنټس په واسطه باندې کش کېږي او بیرته چې کوم دی د نږدې شیانو د لیدلو لپاره بیرته راغونډ شي لنډېږي نو دا مسل چې کوم دي عضلات دیو لینز نیولې دي او د فوکس کوي صحیح ده لرې شیانو لپاره لیدلو لپاره یو ګوټ کی او د نږدې شیانو د لیدلو لپاره څنګه ډنډ کی ښه اوس موږ راځو ستاسو کتاب کې راغلي دي چې د سترګې ستونزې او بعضې بیماریانې بلشه بیماریانې لري ابن سینا بلخي چې کوم هغه 130 بیماریانې په هغه ټیم سره ډیټیکټ کړي مطلب ریکګنایز کړي پیژندلې تاسو فکر وکړئ اوس ټیم کې به څومره ښه بعضې چې کومې ګورئ هغوی لرې نظر کار نه کوي بعضې نږدې نظر یې کار نه کوي شارټ سایټډنس ورته ویلی شي مایوپیا هغه څوک چې نږدې نظر یې صحیح دی خو لرې نظر یې کار نه کوي هغې چې کومې د سترګې دا ګاټه چې کومې هغه عموما غټ شوي او دغسې بل چې کوم دی هغه لانګ سایټډنس ورته وایي لرې نظر یې کار کوي خو نږدې نظر یې کار نه کوي هغې ته هایپرمیټروپیا وایي د هغې د سترګې ګاټې څنګه شوي وړوکې شوي بیا ډاکټران چې کوم هغې لپاره لینز ورکوي مطلب عدسي دغه عینکې ورته ورکوي هغه عینکې چې کوم دي ګلاسز دغه تشمیچ ورته وایي دا په خپله لینزونه دي په دې به بیا ډیټیل سره بحث کوو چې کوم لینز ورکوي څنګه کار کوي دا بیا څنګه روغ شي په دې به بیا بل لیکچر کې د خیر بحث وکړو خو ګورئ د عمر په تېرېدو سره چې کوم دی د انسان د بدن هر عضو کمزوري کېږي دقسې سترګه هم کمزوري کېږي صحیح ده نظر کار نه کوي تاسو به لیدلي بوډاګان کړه ښه نو ګورئ تاسو د دې زیات خیال وساتئ رومانه یې وساتئ مطلب ضربې نه شاید سترګې ګاټې وړوکې شي غټ شي که نه دغسې د هر نعمت د الله تعالی هغه شکر ادا کړئ صحیح ده الله تعالی څه وایي په قرآن عظیم الشان کې ما هغه ځای نوم یې چې د آیات په کوم ځای کې و لئن شکرتم لازیدنکم صحیح ده ان شکرتم لازیدنکم تاسو زما د نعمتونو شکر ادا کړئ زه به تاسو ته د نعمتونو نور هم زیات کړم سیوا به کوم د الله تعالی د هر نعمت قدر وکړئ شکر یې ادا کړئ
کني الله به درنه واخلي ګوره. نو ګورئ بیا خو د دې خصوصي خیال وساتئ. دا زموږ او ستاسو ایرو مطلب آی وه سترګه وه، دې باندې موږ بحث وکړو سنسري ارګن. راځو اوس په بل یو سنسري ارګن هیومن ایر مطلب د انسان د غوږ په دې باندې موږ بحث کوو. صحیح ده؟